د جاپان اکثرو چایخانو او رستورانټو ته پیشوګانې او سپي نه پرېښول کېږي. خو اوس له ټوکیو ښار سره نږدې په کاواساکي سیمه کې د ټکنالوژۍ یوې ادارې فوجیسو خپل کارکوونکو ته ویلي چې خپل ساتلي سپي دې له ځان سره راولي. 仕事をしながらも愛犬をそばで موږ دلته په دفتر کې له کار سره سره خپل سپي هم لیدلی سو. که موږ له کوره کار سره د دې موازنه وکړو نو په دفترونو کې زموږ سپي له نورو ملګرو او خلکو سره وویني نو دا د هغوی لپاره هم یوه ښه ワンちゃん خبره に ده. とってもいい刺激があるので د کووډ-19 وایرس وبا له امله په جاپان کې هم زیاتره خلکو له کوره دفتري کار کول پیل کړي وو. コロナをきっかけに働き方また生活の仕方が له کووډ-19 وایرس وبا راهیسې زموږ په ژوند او کار کې ډېر په تیزۍ سره بدلونونه راغلي دي. موږ تل دا ګورو چې باید په دفتر کې څه بدلونونه کول پکار دي. 我々も日々ですね悩みながらやっているところです。 د جاپان یوې ادارې د روان کال په جولای کې یوه سروې کړې وه او پکې له 1100 کارکوونکو څخه پوښتنې کړې وې. په دې سروې کې معلومه شوې چې د هغو کسانو په شمیر کې تر ډیره کمې راغلي دي چې عمرونه یې د 10 او 13 کلونو په منځ کې دي او له کوره د دفتر کار کوي.